په پیل کې د خبرونو سرټکي. په مالیزیا کې د خلیل الرحمن حقانی د فاتحې د مراسم ترسره کېدل. د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ د سړک جوړولو د پاتو چارو پیل او په تېره یوه ورځ کې د 25 فلسطینیانو شهادت. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1403 کال د مرغومي لومړۍ نیټه ده. زه صادق فروتان یم. دا هم بشپړ خبرونه. په مالیزیا کې د اسلامي امارت سفارت د الحاج خلیل الرحمن حقانی د شهادت په مناسبت د فاتحې مراسم ترسره کړل او یادګاري کتابچه یې پرانیستله. په دې مراسمو کې د مالیزیا د لوړپوړو چارواکو په ګډون د مختلفو هیوادونو ډیپلوماتانو هم ګډون پکې کړی و. د فواید عامې وزارت وایي د کندوز ولایت د دشت ارچي ولسوالۍ په پاتې سیمو کې د 498 میلیونه او 645,912 افغانیو په ارزښت د جوړولو کار پیل شوی دی. د فواید عامې وزارت په وینا دا سړک به 19 کیلومتره اوږدوالی جوړ سي چې په راتلونکو 18 میاشتو کې به بشپړ سي. د دې سړک په بشپړېدو سره به د تخار ولایت 8 ولسوالۍ د کندوز له ولایت سره ونښلول سي او د بلخ، سمنګان، بغلان او کابل ولایتونو سره ونښلول سي. د ملګرو ملتونو د اماني ځانګړي صندوق وایي چې ناروې افغانستان ته 4.48 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. ویل کېږي دا مرسته په داخلي بېځایه سویو او هېواد ته راستنېدونکو کډوالو باندې لګول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې جاپان هم افغانستان ته نقدي مرسته اعلان کړه. د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال بارا بارالیف د هیئت تحریر شام د مشر احمد شر سره په لیدنه کې د امریکا له لورې د نوموړي د نیول کېدو په سر د 10 میلیونه ډالرو ټاکل شوې جایزه د لغوه کېدو اعلان کړی دی. د یادونې وړ ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه پلاوي تېره ورځ جمعه د لندۍ پر 13مه نیټه د سوریې له نوو چارواکو سره د لیدنې په موخه سوریې ته سفر کړی. او په پای کې رویټرز د روغتیایي سرچینو له قوله ویلي چې تېره ورځ جمعه غزې تړانګ کې د اسرائیلي یرغلګرو د بریدونو له کبله 25 تنه په شهادت رسول سوي دي. د راپورونو له مخې یاد سوي بریدونه په النصیرات، پنغالۍ او جبالیا ښارګوټي کې پر استوګنیزو ودانیو باندې سوي دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.